یار چې ځي سلام پکار دی، عسکري سلام پکار دی، چې راځي سلام پکار دی، عسکري سلام پکار دی. دا د ده خوښه وه یاره، پر اغزنه لاره راغلم. دا د ده خوښه وه یاره، پر اغزنه لاره راغلم. د زړګي سلام پکار دی، عسکري سلام پکار دی. نه لمبه سو نه ایره سو، پیغلې واخیستی په غیږ کې. نه لمبه سو نه ایره سو، پیغلې واخیستی په غیږ کې. د منګي سلام پکار دی، عسکري سلام پکار دی. بې له خدایه څه تر اوسه چاته نه دی راټیټ سوی. د تنګي سلام پکار دی، عسکري سلام پکار دی. خیر که ته نه یې همته، خو غزل دې پاچهي کړي. خیر که ته نه یې همته، خو غزل دې پاچهي کړي. شاعري سلام پکار دی، عسکري سلام پکار دی. وای سلام کو په سترګو سلام اخلو په سترګو، سلام کو په سترګو سلام اخلو په سترګو، د ښکلو سترګو احترام اخلو په سترګو. زه هم په خپل وخت سره د څراغ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزونې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول درانه اورېدونکي به روغ جوړ خوشحاله واوسي. او نن لکه څنګه چې تا وویله سرک صاحب په خپرونه کې یا په دیره کې متفاوته ده د نورو دیرو څخه. زه هم دلې یم او زما سره په خوا کې په څنګ کې نور درانه مېلمانه هم دلې دي. نن به هم شعرونه وایو، هم به ترنم کوو، هم به خاطرات وایو، سره وایو. دغسې یوې شپې تمه موږ درلودله، هیله مو درلودله. نن خوشبختانه د پیر په دیره کې د پیر پر کاله باندې دا سره راټول شولو، سره کښېنستلو، د پیر مېلمانه هم شولو. نو د انارو میله هم ده او د درنو مشرانو سره مو مجلس هم دی، خاطرې به سره شریکې کړو. نو دوی ته هم ښه راغلاست وایو، سلام به هم ورته ووایو. حاجي صاحب ظاهر جان ته ډېر زیات ښه راغلاست وایو. ما مخکې یادونه وکړه امید صاحب چې زه خپل انډیوالان هر وخت اورېدونکو ته معرفي کوم. حاجي صاحب به نن خپل انډیوالان اورېدونکو ته معرفي کړي. حاجي صاحب ډېر ښه راغلاست. ډېر مننه، ژوندی اوسې. ډېر خوشحاله شولو چې نن د جمعې شپه ده. ستاسو د حیاتان همت په همت سره موږ دلته راټول شوي، مېلمانه کړي او فکر ته مې هغه زړې پخوانۍ د جمعې شپې راغلې چې موږ به کله کله بانډار کاوه. اوس موږ د بانډار څخه لوېدلي، د جمعې شپې بانډارونه چندانې نه کوو. اما نن یې ډېر ښه خوند راکړي، زاړه یادونه یې راپه یاد کړل. زما سره په څنګ کې محترم حاجي عبدالباقي بینا را سره دی، محترم حاجي احمد ولي را سره دی او محترم حاجي نعمت الله را سره دی. ډېره مننه ستاسو د بلنې څخه. ستاسې دا څراغ دی تر ډېره بل وي او هیلهمند یم چې دا څراغ په هره برخه کې زموږ ولسونو ته روښنایي راوړي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په یو داسې دیره کې سره یو ځای شوي یو چې زموږ ستاسې خاص دوستان یو او ستاسې بلنې څخه ډېره مننه. دغه پیر دې هم در ابده ژوندی ده چې دغه دیره یې آباد دی او ښه دی. او همت صاحب دی هغسې په لوړ همت سره کامیاب وي په ټولو کارونو کې. امید صاحب او ښه خبره لا دا ده چې موږ د یوه څرک پر ځای نن دوه څرکه لرو. موږ دیره ستاسې په بودن سره ډېره په منوره ده اصطلاح او در څراغ لاندې په څراغ راډیو کې ناست یو. دا مو غم راکوه، همیشه آباد سرلوړي اوسئ. ډېره زیاته مننه، ډېر قدرمن انجینر صاحب، تاسې چې ژوندي یاست سلامت اوسئ. حاجي صاحب نعمت الله خان تاسې ته هم ډېر ښه راغلاست وایو، خپرونې ته ښه راغلاست. ډېر تشکر ستاسو د مېلمستیا څخه او د جمعې شپې د بانډار څخه. زه هم خوشحاله شولو چې د حاجي صاحب حاجي ظاهر جان څرک او زموږ ملګري انجینر صاحب بینا او حاجي احمد ولي خان دلته یو ځای ستاسو سره ناست وو او ستاسو سره د جمعې د شپې بانډار کوو. نو ډېر خوشحاله شولو. ډېر تشکر. ډېره زیاته مننه، ډېر قدرمن حاجي صاحب احمد ولي خان، تاسې ته هم ډېر ښه راغلاست وایو، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. مننه کوم ستاسې د دعوت څخه خوشحاله شولو چې دا دوستان د دې سره یو ځای شو، سره وموندل، سره معرفي شولو. ښه خبره ده، بانډار و، مجلس و.
دې څخه ډېره مننه. نو حاجي صاحب محترم که دې په یادېږي د دغه سلو خاطرو د کتاب څخه یوه خاطره دا به ډېر ښه شي. داسې دی چې نن خو نو د جمعې شپه ده. بلې وه زه به د جمعې شپې د بنډار خبر وکړم. ښه زموږ په کوڅه کې یو وخت مېلمانه وو، د جمعې شپه و بنډار یو چا جوړ کړی و، ډوډۍ هم کړې وه. چې کښېنستلو ډوډۍ د مخه څه داسې یو څه ناولاده خلک ومعلومېدل په دې ډوډۍ کې. ما نه پېژندل دا نه څوک دي، خو دا یوه ته دی و دا خلیفه صاحب دی. ښه هغه داسې د سارا سړی و، خلیفه صاحب یې ورته ویل، هغه هم راغی د دې ناست و. یو بل ځوان دی، یو بل پلار یې دی سپین ږیری، دا هم ورسره دی. نو دا کوربه ورته وویل راست خلیفه صاحب دوی دا دې راغلي دي. نو خلیفه صاحب زما راسره نه پته چې دا څه کیسه ده. خلیفه صاحب یې ورته ښکنځلو شروع وکړه، داسې غلیظ ښکنځل یې کوله چې سارا دا اوس دا واده د دې جنجال څه دي، څه پېښه شوله. ښکنځل یې وکړه. نو بیا دی پرېیستی دا ځوان پیلتې په پښو کې ودود کړلې. بله نو خو وروسته موږ سر خلاص و، خلیفه صاحب دا ښکنځل و پیرانان ته تاسو مې دې سوي ځکه هغه یو مریضي درلودله، نو ده چې راوستلی و خلیفه صاحب یې دم کړي. نو ده ته دم نه و ښکنځل یې دا ښکنځل و چې ورات خره له پښې یاد نو دا وروسته موږ پوه شولو چې دا ورته دود کړل. نو دا ښکنځل یې پیریانو ته کول. هغه پیرانان دا د جمعې شپې خاطره مې قربانې سمه ډېره زیاته مننه. تاسې چې ژوندي یاست حاجي صاحب محترم. امید صاحب عبدالله خان خو هم زموږ تاسې دغه تور پیکي د یارانو څه دی. عبدالله خان خپرونې ته ښه راغلې، په خیر راسې. قربان اوسه، ملا مدام کور خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ټوله جمعیت سلامونه قبول کړي. کوم شی راغلی؟ اسمان بیا اسمان بیاله کچناوی افسانه جوړوي چې سر پر سر می پرهارونه پر سینې جوړوي. اسمان بیا لکه چناوي افسانې جوړوي چې سر پر سر می پرهارونه پر سینې جوړوي. کدی مجنون د تور زلفو رابللی نه یم، کدی مجنون د تور زلفو رابللی نه یم، کدی مجنون د تور زلفو رابللی نه یم. وای هلکه پر هلکه چاته زولنې جوړوي چې سر پر سر مې فرارونه پر سینې جوړوي. اسمان بیا لکه چناوي افسانې جوړوي. د جهاني رنځورې شپې د ختمېدلو نه دي، د جهاني رنځورې شپې د ختمېدلو نه دي، د جهاني رنځورې شپې د ختمېدلو نه دي. طبیبه ولې رقیبانو ته فلمې جوړوي چې سر پر سر مې فرارونه پر سینې جوړوي. اسمان بیا لکه چناوي افسانې جوړوي
چې سر پر سر مې پرارونه پر سینې جوړوي تو میری धड़कन है रहते हो रहते हो ډېر ډېره زیاته مننه عبدالله خان انجره جمعه څخه اوري کرناکه جمعه څخه اوري عبدالله خان تاسې دې ژوندي یاست ډېر خوند یې وکړئ پس له ډېره وخته مو ستا خوږ غږ واورېدی او ستا په خوږ غږ کې مو ډېر خوږ کلام واورېدی ډېره زیاته مننه دغه شرایط چې اوس موږ ځوانانو ته شته بله خصوصا د کورو په لحاظ یا د مېلمستون په لحاظ هغه وخت نه وه بله کوم وخت چې به موږ په کور کې بنډار کاوه خامخا به د کور یو دننه خونه وه په اصطلاح او یو خاص مشکل چې هم کور والا درلودي هم مېلمنو درلودي هغه ای دې زموږ په دغه کور کې به یو دانه تشناب وه په اصطلاح چې دا به هم دغه مېلمنه وه او هم به هغه دغه ورسره هم به د کور وو نو مګر خوند یې په اصطلاح دا چې موږ ځوانانو داسې ښه خوند یې راکاوه او که وخت هغه کم و خو خوندونه یې ډېر وه موږ بیا وروسته د جمعې په شپه به باغ ته تللو د دغه انقلاب په جریان کې هم موږ تللو دا کوم انقلاب انجینر صاحب دغه داسې به لا درته ووایم چې په دغه ورځ چې انقلاب کېدی 9 د ثور د 1950 موږ د دې مخته یو میله ترتیب کړې وه چې کشرانو چې ولاړ سو دا موږ تاسې چې سرکاري باغ بله نو په دغه ورځ چې ماښام انقلاب وسو موږ په جشن نه پوهېدلو هېڅ موضوع نشته خو سهار راغلو یو څو کسه د بانک ملي مخ سره ودرېدلو هغه د هغه وخت هغه انقلابیان حزبیان هغه خلک راغله وایي چې څه کوئ دلته څه کوئ موږ ته ملیت هغه بالا پسې واخیستلو دا مې الله وګوره دا وخت وګوره خو بله شپه موږ په ارغنداو کې په یو باغ کې وو دا نو هغه وخت کې چې د حافظ لامین دورې اخیره دوره ده نو جمع یې هم دي دا اطاق کې چې موږ وو نو هلته یو ښه ښایسته عصري ځای و په اصطلاح همدا د یو په پای کې یو نغری هم درلودی نغری هغه ځای دی چې اورونه پکښې بلیږي نو پای کې ټاکانو اور بل و موږ یو کوچنی فلوکس موټر هم درلودی هغه مو بیولی و نو دا چې ټایپ و هغه وخت موږ نه درلودی د دغه موټر له سپیکر یې راخلاص کړي هغه مې په اطاق کې راته وځړوي په موټر کې مو ستا ټایپ ته ور اچول هغه به مو هلته خوند ځینې اخیست نو جالبه یې دا وه چې د شپې یوه 2 بجې چې وې دغه ټایپ چې به پټه خلاص کړه خپله به وغورځېدله زموږ یو نفر به موټر کې ویده و پر دا 2 بجې به داسې وخت دی هغه د تاکلکین را وغورځېدی موږ په وره په اخته یو خورا ګرم راغلي د دې سر نه دی نغمې شروع دي په خوا چې به د حکومت واوښتې یا به بله کودتا وسوه یا به نظام دغه سو نو بیا نغمې شروع سوه هغه را وغورځېدی د کلکین وایي داسې کودتا سره د بیا د نه دی څه کیسه ده وایي دا رقم بس وروسته زموږ ورته پام سو چې ببرک کاروان د تاشکند څخه دا دغه وکړي چې موږ ارغنداو راتلو خو جمعه وه خلک ګرده وارخطا ګورې موږ په شي سر نه خلاصېږي خو شنبې په ورځ چې مکتب ته راغلو اوضاع 100% اوښتې ده هغه حالت چې موږ تر مخه درلودی نو هغه و چې زموږ د بدبختیو خاص وختونه د دغه ګړي څخه شروع چې بیا وروسته زموږ امتحانونه وه د هغه د ژمي په موسم کې زموږ چهارنیمایي امتحانونه وه زموږ سالانه په دوبي کې وه د امتحان صحنه مو وه د فزیک امتحان مو معصوم هوتک صاحب و او یو احمد خان نومېدی د دوی ګډ موږ سره کښېنولو دغه تیاره راپورته شوله او دا جنجال جوړ شو چې دا په زور یې پارچاټ سي هغه وخت دا دغه خورا په اصطلاح په سیم کې دننه دا رقابت ډېر و نو موږ پارچې نه ورکولې هغه پوره نه وریده نو هغه و چې بیا د دغه ځایه څخه اولینه مظاهره شروع شوه او دلته شپږمه درجه کې شوله بیا چې موږ په دا سبا او بل سبا پر دا بام ناست کرمګوټ وکړو دا تیارې را په اواز شولې او د دغه ځایه څخه زموږ د بدبختۍ شروع وه چې دا به څه وخته پورې شکر دی الحمدلله تاسو موضوع نشته نو د هغه څخه بیا زموږ نو په دغه ډول سره
زموږ اکثره بانډارونه چې وه په ډېرو سختو ورځو کې موږ ولې بانډار نه دی کولی او هغه ډېرې چې مال په کورو کې وې او هغه چې په باغو کې وې نو په دغه مثال موږ نور ځایو ته هم د دغه وخته تللو چې څاروي بندې شولې نو موږ بیا کورو ته رانقل شولو دا یو اړخ و د جیرو تاسې چې ژوندي یاست او دا ستا د خبرو سره انجینر صاحب داسې معلومېږي لکه تاسې او حاجي صاحب سره چې د بیخي ډېره وخته سره ملګري دی خو د دوی مشر ور سمیم صاحب بله 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 په 58 کال کې 1958 کال کېږي بله بله ما یو شی چې کنه لیکلو دوی پر یو ځای کښېناسته دا به مې ور واستول غیابي مو سره بله بله او څرک صاحب د هغه تر مخه زما د پلار هم شناخته و بیا وروسته زموږ اخښی سو ښه شپېتم سنه کې به یو شپېته سنه کې دی رسما زموږ ته وشو ښه 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 او نو بیا مو د دوستۍ په دغه کې ملګرتیا هم سره درلوده نو زموږ ملګري چې وه د وخته څخه موږ الحمدلله د ورځ څخه سره یو ځای شوي یو که څوک وفات شوي دي د مرګه مو سره رسولي دي انډیوالي مو تر پایه پایه انډیوالي مو څوک نه دی تللی ډېر ښه او دا باید ووایم چې رهبري او مدیریت د څرک صاحب ښه دغه وخته سره ښه دا دغه چې و نو ډېر ښه یې رهبري کولو او په مابینځ کې کوم مشکل نه دی راغلی بس حاجي صاحب خوږ سړی دی بس ملګري هم دغسې خواږه ساتلي دي انجینر صاحب د حاجي صاحب په اړه که پوښتنه درڅخه وکړم ماشاءالله ځوان خو دی ډېر ځوان دی په تګ کې هم تر ما او د رحمت صاحب د دواړو تکړه د څو کالو به یې حاجي صاحب تقریبا نو د ده په ما څه مه بدوه یا داسې دی اوس چې ده ته څو وار وویل جان تال د تور پیکې او زه چې پیکۍ دې وینم نو همدا په هغه څوک وایي چې اوس سپین وریښتان ولري او ښه پیکۍ یې نو وایي د تور پیکې نو څرک صاحب به بیا خپله په خپل باره کې لازم بلل درته ووایي ولې اوس ما عمر هم د ده څښتې دا بیا بل دا بیا بل جنجال دی نه غواړم چې داسې وارې په دنیا کې زما حالت ووایي ښه بس زه به اورېدونکو ته دغه نه وایم چې حاجي صاحب تر ما ډېر ځوان دی په رنګ و په قد و په که څه ډېر کشر ښه خاصیت دا دی چې ډېر په موضوع ډېر تشویش نه کوي ښه په دې من کې سپورټ کوي ماشاءالله ماشاءالله او دغه مطالعه کتاب ویل خپله سړي ته یو خاص علمي تفریح ده بله 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 نو دی ماشاءالله سفرونه هم ډېر کړي دي که نه په داسې سختو شرایطو کې چې دلته په کندهار کې ما د ژوند کړی دی زما په خیال ډېر کم خلک وي چې مکمل دلته پاتې وي په دا هر څو کاله چې د انقلاب کېږي د اولې ورځې څخه تر اوسه پورې یوازیني خلک چې مهاجرت یې نه دی کړی هغه ما ورته یو نو مګر بیا هم الحمدلله دا دی سالم پاتې یو بیا چې توافان دی دا خو بیا بیخي ښه خدای مو دغسې سالم و روغ جوړ لره بالاخ بیخي نه ومه کشر ومه نو موږ په کندهار کې د وړۍ فابریکه لرو اوس هم هغه موقعیت یې شته هم فعالیت نه کوي په هغه وخت کې دې فابریکې خورا ښه تولیدات درلوده ښه شیان یې درلوده کمپلان یې زما په یاد دي دا د عسکرو دپاره ټول بسونه د جنګټان مشان ټول د وړیو ټول په دغه فابریکه کې جوړېدله او دا یو سهامي شرکت هم و په اینده کې د خلکو سرمایه هم د دې په اینده بیا یو ښه ګټه دې فابریکې کوله نو زما پلار چې و هغه په دې فابریکه کې د خریدارۍ مسؤل و نو موږ به شمال یې ورتلو سهار سهار یا په رخصتي کې وړۍ به مو سبقان ویله سبق مو وایه نو زه روان یم یوازې یو سړی راته ودرېد بسکله سپور دی وایي نانی ستړی مه سې جوړ یې په خیر یې ماشاءالله نو خپل شناخته دی نو دا حاجي صاحب ښه دی هغه مې هغه ورځ راویل دي دا خبره کوي راځه زه دې بیا پښو مه ځه زه پر بسکل بیا راغلې مخته سپور کړم په بسکله دا چې ولاړو نو بس ته دا اوس دا چې موږ مکتب دی اوس دې سړک کې راکار کړم په هر کې د ښاغلي او مخته په هغه وخت کې ټول د کوکې وې او د خلکو چمپلان د بوټون پکښې خرڅوله نو که راغلې دوکاندار ته زه کښېنولم دی نو هغه سره ګډ دی والا زه پکښې نه پوهېږم څه ناست چې د قرار سړي دومره د یو جال و جال ورڅخه دا د بوټو د چپټاکو ډک کوي ولاړې سړی بسکله باندې
زه دغسې پاتې شولم. زه ناست اخر بله په ژړا شولم. دوکاندار راته وایي ته ولې ژاړې؟ ما زه ځم هلته چې وکړم. وایي دا سړی ستا څه و؟ ما سپین و. وایي تا پېژندې؟ ما خپل نه پېژندم. خو اخر ډېر افسوس وکړ، ډېر مننه. زه پر باسکلي به ادب پسې راسته وکړم چې پلار یې شیرزمان په افریقا کې دی، په افریقا کې یې راوستلم. نو هغو ته ډاډ وویل دا هغه موږ ته په ګروي کې کښېنوي. ورته وویل دا شیان زه وړم کور ته، ښځو ته به یې ورښکاره کړم راشي. اوکې خوښ شولو. خوښ شولې خو هغه به وګرځو او نور به راوړو. او که نو خوا دی هلک درته ناست وي بله زه راځم تاسې ته. سړی ولاړې بله ورک شو، بیا زه بېرته ورېږدم. دا دغه نو وایي او یار دې سپین وي، زه چې نور تور سمه خدایه دا به یې چې څرک سالته ډالۍ دا د کټې بینې یار دې سپین وي، زه چې نور تور سمه خدایه څراغ خوند کوي په ډېره تاریکه کې. او اوښکې ځمې تر ګریوانه ورته ګورم، څه ژوندۍ جونې ښخېږي هدیره کې. او اوس مې ځانه فکر هم نه در رسېږي، اوس مې ځانه فکر هم نه در رسېږي، در څه پروت یم په دومره فاصله کې. او ستا د ورځو خال زما د زړه څه ووت، غشی نه ښکاري دلبرې په لینده کې. او زه د مینې په ملي سرود کې یاد شوم، زه د مینې په ملي سرود کې یاد شوم، مجنون چا راوست زما په رطوبه کې. او هیڅ کردار پکښې نه لرم همته، کمرمین یمه د ژوند په ډرامه کې. دنیا 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 بری دنیا बड़ी दुनिया में आखिर दिल तो समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गए दिन को वो दीवाने कहाँ जाए, बड़ी दुनिया में आखिर दिल लगे हैं शम्मा पर पहरे, हयालम बेकरारी का लगे शम्मा पर पहरे, हयालम बेकरारी का, हयालम बेकरारी का, जिंदगी चलने के हसरत है वो परवाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गए दिन को वो दीवाने कहाँ जाए, बड़ी दुनिया موږ په هرات ورځ کې شاید د دغه په یاد یو د اریانا کافي و، هغه بل چیش په نامه و. دا پر دغه یو دوه داسې رستورانونه هوټلونه وو چې دلته اکثره خلک د 50 کاله 30 کاله پرله پسې دلته سهار هم چای خوړلی، ماخوستن یې دغه کولو بیا تلل. نو دا نه وروستی ریکارډ په پای کې بیا سړی ناست و، دا ګول ګول ریکارډونه به یې ښوله. نو دا د شپې وروستی ریکارډ و چې پر دا وخت به دا دغه ختمېدله. دا محمد رفیع جان موږ بیا کور په دا دوه منایه کې وو. دا به یو پلا یو دغه راوړله داسې باد هوا کړله، دا بډي دنیا و. دا مې نه پوهېدم چې څه وایي نو ډېر ښایسته ریکارډ و. او ده بیا ماشاءالله داسې خوند په وکړي چې د هغې عبدالله خان خو ډېر ښه غږ لري ووایه ماشاءالله. کوې نه دې ویل. عبدالله خان ماشاءالله ډېر ښه غږ لري. عبدالله خان نو زموږ څه وخت مخکې هره مشاعره به د عبدالله خان په غږ باندې ډېره خوندوره وه. حاجي صاحب موږ هغه خاطره کېدلی شي چې د اورېدونکو سره شریک کړو چې ستاسې په غږ کې یې واورو، د مېرمن چې
دا و زموږ یو شناخته و دی کراچي کې اوسېدی بله نو مېرمن یې وفات شوله بالا دغسې سړه ګرځېدی په بنډارو په دغه کې فکر شپې ورځې تېرولې په دې جریان کې 10 کاله تېر شول بیا دا ملګرو ورته وویل دا خو نو پرڅه به ته دغسې ګرځې یو واده به در وکړو بله دوی ورته وویل خوښه یې کړه ورسره نو هغه راغله کندهار ته د ارغنداب کې یو ځای مرکې کوي یو ښه ځای پیدا کړله چې ده پر غاښ برابره و سن یو څه ډېر شوي وو هغه ښځه هم مثل هغسې وو نو دا ښځې نو پلار و مړ شوی وروڼه یې مړه شوي وو د یو بل چا د اکا یا د ماما یا د خاله کره اوسېدله هغې هم غونده خوښه وه چې باید واده وکړي نو خیر دغه شو دوی ټول سره راغله د کراچي څخه ارغنداب کې اشپز یې بوتې ښه وریجې غوښې باندې کړلې ښه واده تېر شو د شپې بنډار اوس همګورې ورکې شروع کړلې دی نه ولاړې دغه ته کور ته ولاړې دا شپه و 2 شپې ده د خصه په کورې کولې بیا نو دا ناوې یول کراچي ته دا پروګرام داسې جوړ نو سهار وختي دی اذانونه وسول د لمانځه وخت دی دا سړی راووتی ولاندې بالانو د هر یو چې په نامه وغږ کړو تاسې راسئ نو ټوله یې داسې راوغوښتل کتار یې ول پوره یاست غوښتل ودی نو 10 کسه د 12 کسه انډیوالانو خو ستاسې مور د یوه سربېر ده نو دوی ورته ویل ولې ښکنځلو یې کوي خو باید واده ما دې در وکړي د کور خاوند د چیشي زامن خو هغه 10 کاله د مخکې ما ته لا کړې وه او قیمت صاحب سرک صاحب د هغه واده بیان ډېر خوند ورکوي ولا شونډانو یې ژبه تېروله ما ورباندې فکر و اوس به یې ته واورې امید صاحب امید صاحب مهرباني دغه یو له لښکۍ شعر ما ډېر وخت مخکې ښودی و او دا شاید د عادي صاحب په کاله کې به مو ښودی په کوټه کې جمعه کې د سرک خاطرې د عاطف د زړه لیکونه د زاړه افغانستان خواږه عکسونه او ترخې چای ښه کیف لري نو عادي صاحب کور ته خو نو زه همیشه ورځم او سره کښېنم ناسته ولاړه ورسره کوم اکثره وختونه خو داسې هم راځي چې د کابل څخه مېلمانه راسي چې زما سره پېژني هغوی هم دا خواهش کوي وخت صدیق الله بدر و اجمل ښکلی و د کابل پوهنتون ډېر استادان و نارینه او ښځینه بیا ولاړو د حاجي صاحب کره ښه مجلس مو وکړي هغوی دا هیله درلودله د کابل چې راباندېدله موږ دا هیله درلودله ما ته یې ویل چې موږ باید د ده سره ووینو ځکه موږ د ده عکسونه لیدلي دي د افغانستان او د ده په باره کې مو ډېر معلومات اورېدلي دي نن به ورسو مخامخ به ورسره ووینو بیا صدیق الله بدر و زه وم اجمل ښکلی و او یو څو نور استادان و د کابل ورغلل مجلس مو سره وکړي اوس ادریس دا به ستا یوه میاشت کېږي چې وایي وایي نن به ورسو سبا به ورسو نن به ورسو سبا به ورسو نه ځې زمین صاحب د ډېرو سره داسې واجې کړي د ډېرو سره واجې کړي دي د دې قدمونه ښکلوي قدرمن میلمه مو یو بل هم په میلمنو کې اضافه سو محترم احمد موسی کانیت صاحب د کندهار فرهنګي شخصیت او ښه شاعر کانیت صاحب په خیر راسئ خپرونې ته السلام علیکم تاسې ته او درنو میلمنو ته څونه د خوشحالۍ ځای دی چې محترم میلمانه دلیدي او زما نصیب سوی و غیبي راپېښ شوم بس نو کانیت صاحب دا نو ګرده زما برکت دی چې زه راغلی یم زه چې جریه ته راسم بس دغسې بختور خلک هر وخت راشي ستا برکت دی خدای نه ختموي د سره د یارانو یا بختور میلمانه چې دی ورسره لاړې واقعیت هم میلمانه بختور سي د بلې خوا بیا چې زه پر بختور سم څنګه امید صاحب بختور یې ګای هر وخت نه یم بختور چا درته ویلي چې نن سرک صاحب راځي ته راغلی د څرک صاحب د خاطرې پر ویلته مخکې ګیله تا وکړل امید صاحب زه ولته ولاړ وم تا ویل چې داسې هر ګړۍ زه وایم دا یوه میاشت کېږي دا خو زه درته وایم یوه میاشت کېږي او حاجي صاحب هم پوهېږي چې زه هره جمعه کول ورسره وکړم پر کول داسې نه راسره ځي ما د حاجي صاحب هغه په اصلاح باندې ورغلی یم روزانه هم وینم خو زه به یم ته به څنګه داسې ژر غږ راباندې وکړې چې درځئ
یا زه خو خامخا په 2 اونۍ یا په 3 اونۍ کې حساب دغسې وي ژر ژر به درځم انشاءالله یا روغ رابه رښتیا داسې تقریبا یو اونۍ یا یو نیم اونۍ مخکې به درغلی یم انشاءالله بانډار مو ورسره وکړي هغه ته سیاس چې نه برابرېږي او نه ورځي نو په هر صورت باندې قانع صاحب محترمه زموږ ډېرو درنو مېلمنو موږ ته خاطرې وویلې دا چې تم که څه هم د حاجي صاحب پر سین و سال به نه یا که به یې خو دا څېره دې داسې ځوانه ما ته اوس هغه په عمرو باندې انجینر صاحب ویلي ول په عمرو کار مه لرئ نو اوس که چېرې په عمرو کار لرو خبره خراب خواته ځي نو تا هم دغه د شاید خپرونه دې د باندې تعقیبول که صاحب زه ورته متوجه وم دغه د مهاجرت شپې و د هغه وخت بانډارونه و د هغه وخت مجلسونه و دا په څه شکل و ته څنګه بانډارونه کوله قانع صاحب ښه نو زما سین خو تر دوی کم دی او بل دغه د څرک صاحب تندی مې داسې مخ ته برېښي دا ګروپ ځینې بند کوم څرک شی سړی مشخص زموږ سړی مشخص دی معلوم دی حاجي صاحب ته موږ احترام لرو هغه ته دې وتلی زموږ سړی معلوم آیات الله څرک آیات الله څرک د کابل بانک پر چوکې څوک خرڅي پښې مو سره پښې هم خرڅي مهرباني قانع صاحب نو خاطره به زه کومه یوه درته د خاطرې وخت ډېر نیسي ته یو دانه هغه ما که خاطره نه وي قانع صاحب هغه د مجلسو طرز و ډول طرز و ډول چې موږ بانډارونه کول تر ډېره موږ زما ځواني تر ډېره د اول امارت په وخت کې و هلته به موږ تالی دراب کوئ تالی دراب و یا به د ورکو مجلسونه و یا به تالی دراب و نو نورې داسې خاطرې ډېرې اوږدېږي راسه په دا اوس کې خیر خدای ګیلاسو کې د قانع صاحب دغه ور باندې تواني سپله حاجي صاحب شیطانت نه کوم مقصد دا یو خبره ده اول ورځ مې فیسبوک کې مې پوسټ ویلی امید صاحب اوس هم د تالیدره بانډار ځین ځایونه کېږي نو هغه یو پوسټ کړی فیسبوک کې ول هر ځای چې د نیټر اواز و نیټر چالان و بس داسې پوسټ چې هلته تالیدره بانډار دی نو په دغه تېر وختو کې هم همدغسې و دا بانډارونه هسې په پټه کېدل لکه یا په عام کېدل تېر وختونه خو فرق لري یو خو دا د اولې د بلکل لکه قانع صاحب چې اوس وویل چې موږ به داسې بانډار کوئ پټ کېدله اما خلک کوله دا تالیدره بانډارونه دا خو نو ګډه ده چارواکو له اکثره خوښ دي دا شی هغه هم خوښ وه کوله یا په بانډار کې به کښېنستله بلکل د دې د مخ د هغه مخ نه ټوله ازاده ده تالیدره صرف په سراو کې دا شی کېدی سراو کې دا نور امکانات نه وو میسره چې د ساز د موسیقي نور او یو شی بل هم و حاجي صاحب چې هغه به د ژمي موسم په رارسېدو سره اوس دا دود نه پوهېږم چې پیکه سوی دي که کم سوی دي هغه پر لاندې به یې مېلمانه کول حاجي صاحب په دې اړه باندې یو خاطره هم فکر کوم سته دغه دی دا خو عمومي رواج و لاندې دغه د قوس په میاشت کې دا سبا نه بل سبا د قوس اوله ده په دا قوس په میاشت کې لاندې شروع کېږي نو عماد صاحب ته به موږ ووایو هغه داسې دا کوڅه چې په لاندې یې لاړ شو هغه داسې نه کول هغه دا د کوڅې خلک ټول مېلمانه کړل په دا لاندې باندې یعنې غوښ به نه وي غوښ چندانې ډېر کم به وي دا کوټۍ وو پښې وو دلبند وو اینه وو دا به یې پاخه کړله شوروا به یې ځینې جوړه کړله دا شوروا یې په دا کورون ویشله نه به یې راوغوښتل هغه ته به یې ډېر ښه ډوډۍ ورکړه وریجې به یې ورسره پخلي وې نور غوښې ټولې دا به نو بیا دوی وزړولې هغه به بیا نو د ژمي په جریان کې خوړله حاجي صاحب یو ډېره جالبه خاطره که هغه د 100 خاطرو څخه او یا هم د تر اوسه پورې نه یې نشر شوې داسې خاطره او یا 100 خاطرو د خو نو ډېر نشر شوي دي خو نو چون د جمعې شپه ده موږ په کور کې زه هم کوم وخت کوچنیوالي دوره وه د جمعې په شپه کورنۍ بانډار موږ هم درلودی یعنې ښځینه وو دا کوچنیان به سره ګډ وو بلکل د کور فامیل وو بله وه
نو دا دوستان به هم راتلله دا به هم ناست وو په یو دغه ستنګ به ناست وو د خونه هم کوچنۍ وه زما انا دې خدای وبخښي هغه هم ژوندۍ وه نو یو پروګرام په هغه وخت کې د بانډارو کې دا نکلونه ډېر ویل کېدل دوه کتابه په پښتو په هغه وخت کې موږ چاپ درلودله یو د چار درویش په نامه وو یو ملي هنداره وو چار درویش څلور درویشان دي نو په یو ځای کې سره یو ځای کېږي راځي کښېني بالا د دې دېره جوړوي پسې اوسېږي ښه ډېر شناخته پیدا کېږي بیا د هر درویش خپله کیسه شروع کوي کیسې نو نه دي بیخي ډېر غټ غټ نکلونه دي ښه دغه د ښځو ویله هغه وخت دغه اکثر په بیتون و د کتابونو په بیتون لیکل سوي وو پېښور کې چاپ سوي وو نو موږ به دغه ته غوږ نیولی وو نو یې بیا شپانه درلود چې هغه بیا ښه شوښه درلود نو عموما په ګرکنډار کې د جمعې په شپه په بانډارو کې نکلونه ډېر کېدل دا وره کې دا شان کمه بیا خصوصا په داسې کورني محفلو کې یا ښځینه محفلو کې نکلونه ډېر کېدل نو دغه موږ دلته ناست وو دغه مې وروسته ذهن ته راغله دا د ډېرې یا بانډار شپه وه چې نکلونه به کېدله نکلونه به کېدله بس ډېر عموما په ساراو کې چې خلک به لاړل ساراو ته وری بیا علیحده نکلچي راوستی په دغه هغو کې شپانه به هم ورسره وه شپانه دا ولي چې دا ښیښه یې ورته درلوده نو هغه خورا ښه نکلونه کوله ډېر خلک په دغه ساعت تېر وو زه چې ماشوم وم حاجي صاحب زما لږ لږ په یادېږي کله کله به پلار موږ ته دغه ملي هنداره ویله د شپې د خوا څخه هغه نو موږ ډېر کوچنیان وو یا به کله کله مور نکلونه راته کول هغه به نو هغه وخت چې بېدلو به بس مور ته مو نکل راته وکړه موږ بېدېږو په کوچنیوالي نو واقعیت هم دغه وخت د ښه وخت وي او ښه دغه وخت چون دغه رسنۍ وو مثلا دغه دا شان نه وه په هغه وختو کې نو ډېر خلکو توجه نکلو کتاب ته وه قانع صاحب محترم شعر دې راته اماده کړي د خیر سره ښه د شعر در مخه ما دا یوه شي ته فکر دی ما څه چې زه راغلی یم تا د مېلمنو ته ست نه ده کړې دا میوه چې د شو دپاره ایښې ده د انګورو انار اختیار به مو بیا ورکړی اختیار مو ورکړی دی یا نو دا خو د دې لپاره نه ده قانع صاحب چې بېرته یې موږ ویسو زه هم داسې نیت منی یا چې خلاصه نه شي مېلمانه وتلی هم نه شي د دې ځای یو ساعت مخکې خو ما ورته کیمرمني کوله هغه د انجینر صاحب مخ ته چې غار پروت دی هغه ټوله ما خالي کړي په غار کې هم ما در باندې فکر و چې یوازې تا خوراک کوئ مهرباني قانع صاحب ښه عبدالله خان ورور د حاجي محمد رفیع هغه ریکارډ ووایه ډېر ښه خوند یې په وکړي زه یو څو بیته درته وایم د راشد دیدار دی یو مجذوبه اردو ژبی شاعر دی پاکستانی د ده یو څو بیته ما پښتو ته ژباړلي ډېر خوند به وکړي که ستاسو اجازه یې شاید څه کمی و کاستی به پکښې کي نو بخښه به راته کوئ دی وایي سر کچلنے سے مجھے ظلم و ستم یاد نہیں کون کہتا ہے مجھے اپنا صنم یاد نہیں پښتو یې داسې ده له سر کوټلو وروسته زما ستم په یاد نه دی څوک وایي دا چې زما خپل صنم په یاد نه دی میں تو روتا ہوں کبھی یاد اسے کرتا ہوں تم تو دیتے ہیں مجھے اتنی قسم یاد نہیں زه خو ژړېږم کله کله هغه هم یادوم ستا له راکړو مې اوس هېڅ قسم په یاد نه دی روز لکھتے تھے صنم دل کا کلیجہ لے کر آج لکھنے سے مجھے رسم قلم یاد نہیں لیکل مې هره ورځ د یار نامه د زړه په وینو اوس مې لیکدو د هغه د خپل قلم په یاد کل جو کہتے تھے وہی بول گئے وہ دیدار آج کہتے ہو مجھے رنجش غم یاد نہیں پرون ویل چې د ټول هیر دې کړل هغه دیداره او نن بیا وایې چې زما رنځ او غم په یاد نه دی ډېر ښایسته ډېره مننه قدرمن قانع صاحب ژوندی اوسې خوشحاله اوسې حاجي صاحب احمد ولي په تېرو وختو کې هغه د ځوانۍ په ټاپ موسم کې څنګه بانډارونه ترسره کول د هغه بانډارو شکل یې چیرې و د دې په افغانستان کې وه بهر وه او د بانډار طریقې یې څه رقم بیا هم
ستاسو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه او مننه. احترام وړاندې کوم. لکه څنګه چې څرک صاحب او بنیاد صاحب تاسو وویل بانډارونو دا مو کوله په خپل ځوانۍ په وخت کې و په هرو شرایطو کې. ما چې د کندهار بانډارونه لیدلي ما په مزار و هرات و کابل په دې کې هم ډېر وخت تمرین تېر کړی دی. د کندهار د ځوانانو اوسنیو د بانډار جلا ځان خپل درلود. ډېر په شوق او په ډېر د هغه سره مینې سره یې او خصوصا په بانډار کې ورکې کول او شطرنج و دا هم پکې کې اضافه یې. شطرنج نو هغه د ډېرو پخواني لوبې څخه ده چې پخوا دې اوس بیا بله باسي راغلې اوس بیا نورې دي. لپاره بل دغه دی او اوس هم کېږي په باید بالکل. موږ اوس په کندهار کې هم د شطرنج خپل ځان ته مستقله اداره وه چې اوس هم شطرنجي لوبې پکښې کېدلې او په افغانستان په سطحه باندې هم خپله اداره لري چې هغه دغه لوبې هم اوس کوي. حاجي صاحب شطرنج زده دی کړی مو دی خپله؟ شطرنج په بازي چې زه ورته ګورم پوهېږم په حرکاتو دا مورو د دې پوهېږم مګر داسې بازي ته نه یم دغه شوی چې اړیکې مې د چا سره کړي یعنې خپله کړي او کتې به دې نو خامخا کړي ورکې مو کړي دي کتې مو کړي دي. د مهاجرت په وختو کې البته مهاجرت نه البته د جګړو په وختو کې حاجي صاحب دلته اوسېدلاست که یا بهر اوسېدلي واست؟ یا ما خپله صرف یو کال چې هغه 1 کال کابل کې داخلي جنګونه و دغه وخت موږ فامیلي په کابل کې ژوند کاوه. یو کال مهاجرت کړی د پاکستان بیا مو دا 45 کاله مهاجرت نه نو د حاجي صاحب څخه لرې واسي؟ د حاجي صاحب څخه همکار وسره په یوه دغه کې سره همکار په یوه شرکت سره همکاران او دغه نو سره لرې ومه ځینې وو تقریبا زه ډېر وخت په هرات کې وم. بالکل. نو بیا هم په هغه وختو کې بانډار نه دی پرېښی؟ هغه وخت هم بانډار د جمعې د شپې نه دی پرېښی خصوصا چې ما درته وویل د کندهاریان هېڅ ځای بانډار نه پرېږدي. ډېر شوقیان دي. دلته اوس مخکې چې زه راغلم راډیو ته په راډیو کې کار شوی و احمد صاحب نوی دفتر جوړوي نو بیا انجینر صاحب ویل چې دا خلک څوک دي چې دونه د شپې درنه وخت کار کوي. احمد صاحب ویل چې زموږ د کندهار خلک دي بیا اریان شوه چې کندهار خلک وګوره د جمعې په شپه کار کول وګوره وایي ځه وروره بانډار کوم د جمعې شپه وګوره د جمعې ورځ وګوره کار وګوره. نو واقعیت هم کندهاریان حقیقت هم همداسې دي چې د جمعې د شپې بانډار نه قضا کوي. ډېره مننه قدرمن حاجي احمد ولي صاحب. حاجي نعمت الله صاحب ستاسې په وخت کې تا څنګه بانډارونه کوله؟ د بانډار طرز و طریقه مو همدغه شوه؟ هېوادیال ستاسو قدرمنو اورېدونکو او د خیریه محترمو لیدونوالو ته سلامونه وایم. زه هم لکه حاجي ظاهر جان څرک صاحب چې وویله او حاجي بنیاد صاحب چې وویله دوی تر څنګ زه لوی شوی یم. وتلې نه یې د ښار څخه یعنې چې هغه ورځ ما په یاده چې انقلاب وشو په تاریخي انقلاب د 1955 کودتا د 1905 نو موږ ټوله ژوند د دې تېر کړی. ډېرې خوارۍ او دربدرۍ او رقم حالتونه او جنګونه دا ګرده موږ ولیدل په خپلو سترګو خو د دا وخت پرې بیا خدای وساتل. نو دا زموږ په دوران کې د جنګو حالاتونو چندانې په هغه وخت کې دغه نه و بانډار نه و زموږ. یو خو زه کشر وم تر دوی او بل چې بیا به یې ځای بانډار مو نو که به څوک لاړله بیا نه سوی راوتلی بیا به تر سهاره پورې حالات به سخت به د شپې د شپې بیا څوک نه سوی راوتلی حالات خراب وه. نو بیا به سهار چې به نور لمونځونه وشوله چای مای به وڅښل بیا به خلک راوتل. د هغه ترخو خاطرو څخه د حاجي صاحب یو داسې خاطره په یاد ده چې یا ترخه یا داسې خاطره یې چې هغه ستا تر اوسه نه ده هېره سوې یا به دې هېره هم نه سي؟ مثلا سخت حالات و یا بانډار ته تللی داسې یو شپه په ساو سوی داسې هغه وخت مو بیخي ګرده ناخوالې وې ډېر ګرده سختې خاطرې وې خو یوه دغه وه چې دغه حاجي صاحب دې چې مخکې وویله دغه روسان چې راغله نو دغه د ښار به یو وخت یوه نه میسره وه بل وخت بیا بله ورځ میسره وه. نو دا زموږ کور په دنایسي کې و د کالیزو په کښته کې نو تقریبا یوه هفته موږ په کورو کې بند پاتې وو. دا کور څوک نه سوی راوتلی او د همسایګانو بیا یو بل ته کومک سره رسوئ
چې پر مامو باندې به موږ یو بل ته کومک کوو ډوډۍ او یو شی به مو ورکوو دا ډېره سخته خاطره ستا د سترګو ستا د سترګو بلا واخله بیا دې سترګې ولې سرې دي فام چې وادې خطا نه سي ما منلې دا کړې واه واه نازولې لیلا راسا د مجنون گریوان نازول نازولې لیلا راسا د مجنون گریوان ته ګوره د مجنون گریوان ته ګوره دا باران د اوښکو فوارې دي ستا د سترګو بلا واخله بیا دې سترګې ولې سرې دي مخ دې بالې لمبې کاندې لدې ګل شي بیا ګلچن شي مخ دې بالې لمبې کاندې لدې ګل شي بیا غونچه شي خوله دې ګل شي بیا غونچه شي ځکه ماته ډېره ګرانې د پتنګ ګل نخرې دي د پتنګ ګل نخرې دي ستا د سترګو بلا واخله بیا دې سترګې پنج پوکی که چکچکی بندی نوای د زور وری چکچکی پاشه عزیز نظرونه دی ولیکې اعلان ووایم د لاسرک وتلی دي هم لکه زور مجنون دي سنې ځای بیرته حاجي صاحب دغه یو دانه کلم زما د خوا عبدالله خان ورور ته ډالۍ دي ستا په لاس یې ورکوم او مې صاحب ستا اعلان څنګه شو پایله نه شوه دغه یو کوچنی پیدا شو د غټ کور کوچنی که مه کوئ زما خوا په بدېږي دا نه خو ستا به خودخوا وجیر زړونه بختور یاست چې زه دلته ناست یم ولاړ شه موږ دغه ستا خیر غواړو حاجي صاحب ستا په خاطرو کې یو خاطره وه چې یو شپه مجاهدین بانډار ته در باندې راغلي وه هغه خاطره به راسره شریکه کړې د جمعې د شپې بانډار ته مجاهدین ورته راغلي هغه د شورویان په وخت چې مجاهدین پیدا شول زموږ کور د ملجات په خوله کې و
نو دا عملیات ټوله تقریبا مجاهدینو نیولې وو. موږ یو کوټه درلودله، د دې کوټې کلتین به ورپسې تسری وو. موږ ورک شروع وې نارې وې بانډارو ځوانانو ټوله یو 8 کسه داسې ناست وو. اکرام یو مجاهد راولستلی دی، بل ته چوغ ورکړې ده، مخ یې رایست کړي ده جالۍ، وایي دروازه خلاصه کړه. ما زه پوه شولم چې ورا کار خراب شو. نو لاړم دروازه مې خلاصه کړه. دوی یو 5 کسه ټوپک سره راغلل کوټې ته راغلل. نو ورته تاسې ورکې کوئ؟ ما ورکې مو کوئ؟ وایي یا خو ورکې لا پروا نه کوي، هغه وخت ورکې راوایه ګلخمار مو کاوه. موږ توره نه یې چې لاس و شل سو نیسو، وایي دا لاس شل دې جیب کې سره وایي دا خمار داسې کوه. ما یا نو مو کاوه، خمار مو نه کاوه. مطلب ډېر زارۍ مو ورته وکړې. اخر یې په پیسو راسره خلاصه کړله. موږ ورته سره کوو. نو خمار مو سره وکړي اخر هغه وخت یو 2000 3000 موږ وایي چې دا به ستاسې خرڅ تر اوس موږ پرېږدي. هغه ولاړله سم سبا بیا موږ راځو. نو موږ کلتین بیرته پیش کړي، خپل بانډار شروع کړي. بانډار خو خوند لاړې سرګرده پیش کښېنستلو، بتبندي جوړه شوله. سبا بیا غیبي د شورویانو محاصره ولګېده، ملجا چې ټول محاصره کړي. دا سړی ورک شو. 15 شپې د شورویانو محاصره وه. نو دغه شو چې محاصره خلاص شوله، په دا سبا د سید دروازه وټکېدله او سړی راغلی. نو صمیم صاحب زما مشر ورور هغه ورته وویل څه کیسه ده؟ ویل دلته داسې یو څه باندې موږ پیسې باندې وې، پیسې ځینې کړل. هغه هغه کډه شول، هغه ولاړل. مجاهد هم لاړې بادرګان نه دي راغلي. او ګرانه اورېدونکو تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زموږ نفر پیدا شو د دې په سټوډیو کې د همت صاحب په بغل کې پټ دی، خو زه یې نه لیدله. شا پیدا کړی ولاړې رایا به ښه ولاړلي. سمه به یې ووایم که به یې نه که نه سې ویلی زه وایم. اوس یې له څرک په نامه که به را سره پاته څه چنې مه وهه، را سره پاته څه چنې مه وهه، لاسونه ووهه خو پښې مه وهه. وار ورکوه چې زه ترې خوند واخلمه، وار ورکوه چې زه ترې خوند واخلمه، پر مخ مې ته پرله پسې مه وهه. وار ورکوه چې زه ترې خوند واخلمه، پر مخ مې ته پرله پسې مه وهه. ستا د یادو لوښي به مات سي پکښې، ستا د یادو لوښي به مات سي پکښې، زما د زړه کوش کښې حملې مه وهه. او غمه په غم باندې به واوړې ګوره، غمه په غم باندې به واوړې ګوره، زه درته وایم چې ډیکې مه وهه. د محبت اظهار ناوخته کوې، د محبت اظهار ناوخته کوې، پر زوړ لباس باندې فینې مه وهه. او ما د رقیب ګریوان ته لاس واچوي، جانان ویل زما سایې مه وهه. ما د رقیب ګریوان ته لاس واچوي، جانان ویل زما سایې مه وهه. او همته نرسه یو ګوله پیدا کړه، همته نرسه یو ګوله پیدا کړه، همته شعر باندې د شپې مه وهه. د ساړه شان پسرلی کې امیدونه خزانېږي، د ساړه شان پسرلی کې امیدونه خزانېږي، د ژوندون ګلان سپمړاوې ومدلې یو هم خورې، د ژوندون ګلان سپمړاوې ومدلې یو هم خورې، د ساړه شان پسرلی کې د خونکار ساقي د لاسه جام د زهرو ویشل کېږي، د خونکار ساقي د لاسه جام د زهرو ویشل کېږي، اتل ګام میخانه
اسود اتلګامو میخانه اسود هم تلې او هم هورې د ساړه شان په سر لیکې د افغان پر حال ژړېږم د افغان پر حال ژړېږم کور یې وران سو لابانیږي در بدر یې قافله سود در بدر یې قافله سود هم تلې او هم هورې د ساړه شان په سر لیکې پس رفضل فرد سید ملا ماته بکسید پس رفضل فرد سید پس رفضل فرد سید پس رفضل فرد سید پس رفضل فرد سید ملا ماته بکسید سپین سهار یې تور شپه سود سپین سهار یې تور شپه سود هم دلې او هم هورې د ساړه شان په سر لیکې لټ پر لټ د ګرومه اوړم لټ پر لټ اوړم د ګرومه نارامه سهار ډېرې هره شپه د یلدا شپه سود هره شپه د یلدا شپه سود هم دلې او هم هورې د ساړه شان په سر لیکې امیدونه خزانېږي د ژوندون ګلان سپمړاوي هم دلې او هم هورې د ژوندون ګلان سپمړاوي هم دلې او هم هورې د ژوندون ګلان سپمړاوي هم دلې او هم هورې باد سبا یاد مې ورسه سلام پر وایه چې د حال مې خبر سه باد سبا یاد مې ورسه د رغېدو امید مې نسته د رغېدو امید مې نسته وزر ظالم تورې بلا وړل یم باد سبا یاد مې ورسه سلام پر وایه چې د حال مې خبر سه باد سبا یاد مې ورسه ډېره مننه زنده‌باد الله دې تر ډېره راته ژوندی لره قدرمن عبدالله خان زموږ د ډېرو ټولو قدرمنو مېلمنو سره امید صاحب یوه دانه ډېر لنډکی شعر درڅخه اورم دغه سرک صاحب ته او ټولو مېلمنو ته دې ډالۍ وي که یو شپه راغلې دومان لنډکي شعرونه د احمدي لنډې کیسې د سرک خاطرې او د روهیال د کتابونو زر کیسې درته لولم خوند داسې شپې چې لا بله جمعې شپه چې هم داسې یو شپه راسي امید صاحب داسې څو جمعې شپې چې پرله پسې راسي د خیر څه داسې ملګري ته په لاس راکړي چې بیا راسي بیخي سمه ده وخوای ژوند سره د څراغ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د خپلو ډېرو قدرمنو مېلمنو سره وروستۍ مخه ښه کوو د څراغ راډیو څخه مدیره ادبي فرهنګي او ټولنیزه خپرونه واورېدله چې تاسو ته مخبره کړله امید صاحب مهرباني دغه سره به شروع کړو د حاجي صاحب څخه حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې دا کړاس په ډېره کې ګډون راسره وکړي او خوشبختانه د څراغ راډیو 3 میاشتې هم پوره شولې درو میاشتو په څراغ راډیو کور مو ودان خیر اوسي ستاسې هم کور ودان ډېره مننه کوم ډېر ښه خوند یې وکړي خدای دې آینده موږ ښایسته ژوند سره راکړي بیا به سره کښېنو بیا به سره کښېنو ژوندي اوسئ خدای مو بنا صاحب ستاسې هم ډېره زیاته مننه چې په ډېره کې راسره اوس هغه دې ودونه درکړي کور مو ودان چې زحمت مو وکړئ ستاسو ټولو څخه ډېره مننه هیله من یو چې دا څراغ روښانه واوسي خدای تعالی مو جوړ سرلوړي آباد او همداسې خوشحاله وکړي ستاسو ته هم ډېره زیاته مننه په دې ودونه درکړي قدرمن حاجي صاحب نعمت الله او قدرمن حاجي صاحب احمد ولي د راتګ څخه مو نړۍ مننه او خاص مننه بیا د عبدالله خان څخه چې زموږ بلنې ومنله او امید صاحب زما څخه ډېره مننه
ستا څخه ډېره مننه او زموږ د غټ کور د کوچني څخه ډېره مننه او تر څنګ څرک صاحب حاجي صاحب څرک صاحب ویل یو تور کلال نو کلال صاحب ستا څخه ته خو ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ قدرمنو اورېدونکو له تاسې ډېره مننه چې د شپې تر جه ناوخته را سره پاته واست او زموږ کانیت صاحب مې کانیت بابا دې ژوندی د کانیت صاحب څخه ډېره زیاته مننه زموږ د ټولو مېلمنو په ګډون قدرمنو اورېدونکو ستاسې څخه ډېره زیاته مننه چې ډېره مو تر دې شېبو را سره واورېدل تر بلې ډېرې ښې چارې